دولتونو په حکومتونو غږیږي تاکي باید دا جرأت وي چې ته خپل کمره ولګې دلته د خپل دریځ نه ډېر په داسې په واضح ډول تنه دفاع وسې کولی. تاسو مشران کشران ټول هم چې دغه قصه شروع کړې د تر ټیک ټاکه پورې 15 نفره راټول یې موږ خراسان غواړو. ښه خراسان چیرته غواړي؟ د ما پر خاورې باندې زه خراسان غواړم. ګورئ پاک او ستره خبره درته کومه ښه یې واوره. دا جغرافیه چې دی دا د افغانانو دی او پر دې خاورې باندې چې ته خراسان غواړي یاد یې وساته چې دا ارمان دی د ټیک ټاک نه اخواته یو سلنه هم امکان نه لري. دا د ټیک ټاک کیسې دي او په میډیا باندې مو دغه به بولالې شروع کړي دي. خراسان غواړم چیرته بس په هوا کې وروره ګوله چیرته تاسو ګورئ د خراسان دولتونه جوړ کړي دي په انګلستان کې هغه هم په ټیک ټاک کې په ځان پورې ملنډې وهئ. دغلته دا نور قومونه هم پراته دي. تاسو تر اوسه پورې د نور قومونو دغه کیسې اورېدلې دي؟ یو 15 تنه متعصبه راټول سوي په پښتون سره تاسو وران د هزاره سره تاسو وران دغه 15 ورځې وړاندې دغه د هزاره قوم سره د تاسو څومره ډیرې ستونزې راوتلې. گوری امان هزاره من میخوام یک چند صحبت داشته باشم. ببینین من همراه خودت به حیث یک افغان که در اون سرزمین همراه خودت زندگی میکنم القاب بدی که در مقابل قوم شریف هزاره استفاده میشه اون در کدام زبان جور شده؟ یک دفعه فکر کنین. ما تر اوسه پورې په پښتو ژبه کې نه د هزاره ورور ته سپکاوی او توهین کړی او نه زه داسې یو خاص لقب لرم چې زه د هزاره ورور قوم ته استفاده کړم. خو تاسو یې په خپله ژبه کې دو ته وایي. شما در زبان خود بر هم قوم هزاره که در افغانستان زندگی میکنه پشتون خود طالب شد ما را بکشین از این سرزمین. همراه همین مردم شریف هزاره شما چی مشکل داره؟ بسیار 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 میبخشین. القاب رکیک مثل مشخوری چیزا مشخور در کدام زبان است؟ در زبان پشتو هست. ببینین ما نه متعصب بودیم نه متعصب هستیم و نه متعصب میشویم چون ما بر این باور داریم که در این سرزمین که همه ما زندگی میکنیم برادر هستیم. و شما هستین مرا طالب میگین او را یک چیز میگین دیگه قوم دیگه چیز میگین. یعنی چی میخواین در اون مؤخر از ریزلت تاسو چی غواړئ ثابت کړئ چې موږ سره مو جنجال راسي لروبر استئ پښتون استئ افغان استئ موږ تاسو نه غواړو لکه ته دا جغرافیه د تاره پلار په قواله موږ درته د تفریخ و. ګورئ پر دې جغرافیه باندې موږ افغانانو قرباني ورکړې دي موږ پر خپل وینې توې کړې دي موږ دلته سرخندنې لرو موږ دلته په دې جغرافیه باندې مشران تیر شوي دي نړۍ مو د افغانستان په نامه باندې پیژني. او دا مې در سره دا د تاسو ته زما دغه ځینې چیلنج دی چې په کومه ورځ د غوښته د افغانستان نوم بدل کړي په پیل کې به د افغانستان په 40 میلیونه ولس نه تیریږي ته به په 100 میلیونه افغانانو باندې تیریږي بیا به دا نوم ته بدلی ته به 100 میلیونه اول په بر وطن کې پښتانه وژنې بیا به ورپسې په هزاره وژنې بیا به ورپسې از ازبک وژنې بیا به یې ماخو پشهي وژنې بیا د هغه نه وروسته به ته د کوز وطن پښتانه ټول وژنې بیا به د دغې سیمې او د دغې جغرافیې نوم ته ورته خراسان ږدي بیا چې د شی زړه غوښته کېږده. ګورئ بابولالې مه وایي دا ولس نور زیاتي پرېږدي چې ژوند وکړي. دا اوس په افغانستان کې طالب پر موږ باندې په اوږو سپور دی مکتب یې رابند کړی پوهنتون یې رابند کړی زندګي رانه اخیستې ده تاسو دلته ناست یې خراسان غواړم. دا خراسان تا په 300 کاله کې ولې نه غوښته؟ د احمدشاه بابا نه رانیولی تر دې نن ورځې پورې تاسو کې یو داسې هوښیار نه و یو داسې اتل او زدني نه و چې تاسو د افغانستان د نوم د بدلولو سوچ کړی وی. که درته وایم چې دا ټول تاریخ دی بیا د بې غیرتیو ډک ده خو بیا به وایي چې موږ ته ولې پیغور راکوئ. ورسه خو ټول تاریخ وګوره د احمدشاه بابا نه رانیولی تر دې ننه پورې د دغه جغرافیې نوم افغانستان دی. تاسو کې یو داسې زدنی وتل نو چې دغه نوم بدل کی کوم ورځ اوخه یو جنگ په ټول کتاب در همه تاریخ افغانستان یک سفر برم نشان بتین که اونجا به خاطر نام افغانستان شما بخیستین جنگ کردین و یک 200 نفر کشتین. شما چرا غیرت نداشتین در اون زمان در اون وقت؟ خب کلش قصه است. او زمان هم قصه میکردین حال هم قصه میکنین در سوشال میدیا دیگه هیچ چیز نمیکنین مردم میگیرین کنفیوز میکنین کت مردم پشتون کتر هزاره پرتین هزاره کت تاجیک پرتین دیگه چیز کار دارین. خراسان میخوام خراسان چی بس که امان رو ریا خبر از درته وکم لکه څنګه چې د خپل بیک گراوند کې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ بند کړی دا ما د پاره دا مطرح نه دی چې ته په کوم قام پورې تړلی او په کومه ژبه غږیږي. ما ته مطرح دا ده چې د یو چتر لاندې موږ ټول سره راټول سو هغه همدغه درې رنګه بیرغ ده همدغه د افغان نوم ده د دغه سره به ټول مختلفو قومونه راټولیږو. ما د پاره مطرح دا نه ده چې په لیډ کې په رهبري کې څوک ده. خدای دې وکړي زما د پاره رمضان بشر دوست مخکې سي
زما د پاره د یو پښتون په صفت رمضان بشر دوست په سلو پښتنو زنه ورکوم، په سلو بی غیرت پښتنو باندې زه رمضان بشر دوست نه ورکوم. هغه دومره په وطن باندې مین سړی ده. او کته ما دلته متعصبین راوړي، دلته ما ته وروره ګوله د خراسان وختون کې راولې دوه کې بیا موږ نه یو، بیا خپل کار کوي. مننه. دقیقا سلامت بسه. تشکر. سهر سادات مهربانی از شما میشنم. سلام به همه هموطنا و من تسلیت میگم. سهر جان ببخشین دوستا، همینجا چقدر وطندارای کسی حرف من همی بود همی است. کسی که همی سه رنگ پرچم قبول دارین، افغانستان قبول دارین، افغانیت قبول دارین، هر قوم، هر دین و هر مذهب باشین، ما بیادر عسکریتان هستیم، در خدمتتان بودیم، در خدمتتان هستیم. دیگه کسایی که مچم مزارستانی و تزیخا و خراسانی و ماقستانی و مچم گوجرستانی و فلان فلان هستین، از ما نیستین. فرق شما و فرق طالب هیچ بین ما دیگه نداره. یعنی می گپی اسیب زواگم گفتین، من در موضوع داشت کلگی دوستای گپا گفتم. سهر جان مهربانی بفرمایید. تشکر. اما تسلیت میگم شهادت هموطنای عزیز ما را. یک تعدادی هستن که واقعا وطن فروش در این چند سال میبینیم که به هر قوم ما شادی میکنن، برای بند افغانستان موشکای ایران میخواین، منافع کلا برای منافع بیگانگان گلو پاره میکنن، چه از پاکستان چه از ایرانش. در 100 سال اخیر اگر شما حکومت هایی که در افغانستان آمده شما ببینید که زمانی او حکومت ها سرنگون شدن که پشتون ها در کنار همو حتی آقای کلکانی بودن. زمانی که پشتون ها از کنار کلکانی رفتن میبینید که از پاهاش آویزان شد. یعنی بدون پشتون هیچ حکومتی، حتی همین طالبان هم نمیتونه بره. به خاطر همین 3 سالی که در مدیا میبینیم فحاشی به قوم پشتون میشه، خیلی از مردمانی که حتی جمهوریتی بودن، دموکراسی خواه بودن، مجبور شدن به خاطر توهینای این ملت، این مردمان تجزیه خواه، تجزیه طلب، بیاین در مستقیم یا غیر مستقیم از طالبان حمایت کنن و این روند حق خواهی یا عدالت خواهی را در جامعه افغانستان، در مدیا افغانستان کم کرده. یک خانم ایشان یک توهینی کرد به زبان پشتون. ببینید دوستان، من نمیخوام بحث زبانی کنم، اما زبان پشتو زبانی است که حدود 100 میلیون انسان به او تکلم میکنن. یک زبان است و زبان دری که امروز اینا به خاطر منافع ایران او را خیلی کلان جلوه میده، هیچ بحث علمی نداره، زبان علمی نیست. یک زبان شعر است، زبان دربار بوده در گذشته و خود همین پادشاهان پشتو من جمله آقای احمد شاه ابدالی زبان را گسترش داد، وگرنه ما الان ازبکی گپ میزنیم همه ما. و این زبان سیاسی ملت پشتون است، هیچ مربوط به کسی نیست، نداره. اگر 300 سال همین حاکمان پشتون میخواستن میتونستن همین زبان از بین ببرن، زبان خودشان مسلط کنن، اما نکردن، چون پشتون ها مردمانی نبودن به این فکر باشه که تمام انسان های یک رنگ، یک شکل، یک زبان بسازن. اما ما یک عده مردم در همین 20 سال اخیر دیدیم که اینا حتی هزاره های اهل سنت هم تاجیک کردن، ازبک هم تاجیک کردن، سادات هم تاجیک کردن. این واقعیت هست، اینو نمیتونی انکار کنید. خب به خاطر جمعیت سازی یا به خاطر آقای پوتین که گفتن 47% ملت افغانستان تاجیک هستن، یعنی برای منافع باز هم کشورهای بیگانه این مسائل رو بیان میکنن. من یکی از خودم پشتون نیستم، ولی یکی از افتخارات اینه که ما قوم به نام پشتون داریم، چون پشتون ها واقعا ملت دوست هستن، وطن دوستن، هموطن خود را دوست دارن. همیشه در همین کشورهای خارجی از هموطنان خودشان، از ناموس وطنشان همیشه دفاع کردن و میکنن و عامل موفقیتشان این است که یعنی افغانستان از خودشان میدانن. باور کنید همیشه از منافعش دفاع میکنن. به این علت موفق شدن، توانستن که حکومت هم از خودشان باشن. ببینید من پشتون نیستم، نه تاجیک هستم، نه پشتون از قوم سادات هستم، اما یک حقیقتی رو که بگوییم 20 سال حکومت در دست تاجیکا و دوستان گرامی، 70% حاکمیت در دست ایشان بود. 600 جنرال از یک منطقه داشتن، وزیر و سفیر و همه چیز. آمریکایی به خاطر خوشخدمتی اینا در دوره مجاهدین آمدن به اینها دادن، به خاطر اینکه تونستن اتحاد جماهیر شوروی از پای افتاد، دیوار برلین چپه شد، غربی ها نفس راحتی از ترس اتحادیه جماهیر شوروی در اون زمان کشیدن و به خاطر همین خوشخدمتی ها در اجلاس بن نشستن، حکومت به تاجیک دادن. حتی خواستن با کشت و کشتار ملت پشتون این بمباران مناطق جنوبی جمعیت اینا را از بین ببرن، تراکم جمعیت ایجاد کنن. این را در اسناد خود آمریکایی و حتی روسا شما میتونید بخوانید، مطالعه کنید.
اما خب دیدن که این ملت ها بجز اختطاف، دنبوره بازی، زنکه بازی، نمیدانم شعرگویی، موترهای شیشه سیاه سوار شدن، اختطاف، چور چپاول نتونستن. امروز این مردم آمدن در مدیا میگن ما خراسان میخوایم. خراسان هم کاش که برای منافع افغانستان باشه. و شما تاریخ خراسان رو مطالعه بفرمایید. خراسان تمام جغرافیای افغانستان فعلی رو در بر نمیگیره. خراسان یک اسطوره بوده، یک سرزمینی که افتخارش، مثلا امروز داعش چرا خراسان میخواه؟ چون همون اندیشه داعشی داشته از او ابو مسلم خراسانی که انسان کش بوده، انسان بسیار قها، شیطان صفتی بوده که هر کی حتی برادر خود به او اعتماد نداشته که در کنار بگرده و او را با شمشیر سر گردن او را میزده. این انسان ها امروز آمدن دم از خراسانی میزنن که هیچ افتخار جز کشت و کشتار و قتل انسان ها نداشته و نداره و تمام جغرافیای افغانستان هم در بر نمیگیره. اگر شما خراسان رو ببینید، تاریخ خراسان رو مطالعه کنید، این همش فقط به خاطر تجزیه افغانستان به نفع پاکستان و ایران و به خاطر اینکه مشاهیر ما را، فرهیختگان ما را، ادبای شعری، شاعرای ما را، دانشمندان ما را ایرانیا به نام خود زده. و چون که ما نتونیم حق‌خواهی کنیم، عدالت خواهی کنیم و بگوییم که شما چرا این کارا کردی، تمام ارزش‌های معنوی افغانستان را دزدی کردید، آمدن یک شعار به نام خراسان دادن و یک منطقه خودشان هم به نام خراسان ماندن که هر وقت ما ادعا کردیم بیایم بگوین که بله شما جزئی از این خراسان بودید که فی الحال ولایتی در ایران است. به خاطر اینکه ما رو جز خود بدان، در حالی که ایران همیشه جز تاریخ ما بوده. حتی همین زبانی رو که امروز اینا ادعا دارن به نام فارسی، در اصلش دری بوده. وطندارای گرامی، تشکر که حرفای من شنیدید. سلامت باشین سحر خانم، تشکر، زنده باشین. اسف خان سویل لري په پیل کې خو د میرمن سحر نه یوه نړۍ مننه. په واقعیت کې د تاسو پښتون باندې بالای خودت میبالیم و زمونږ د دغسې افغانانو سره باید ناسته ولاړه اوسي چې ملي فکر ولري، د دې وطن دپاره فکر ولري. دغه کم خلکې چې متعصبه دي، تعصبي ذهنیت لري، له دو سره زمونږ ناسته ولاړه د دې ولس په زیان دی. ولس امروز در پکتیکا و در کندهار و در کنر مردم نشستن بالای اولادونمو غم گریه دارن که پیشرویشان اولادهایشان شهید افتیده. ما آمدیم اینجا بحث خراسان گرفتیم، خراسان اون طرف، خراسان این طرف. اصلا یک چیزی که جایی نمیگیره چرا بالاش بحث شوه. یک جهان سپاس بالایتان میبالیم خانم سحر، یک جهان سپاس. تشکر دوستان، تشکر از کلگی. ما پیشتر جنجال ما سرمی خستن که کسانی هستین از آدرس احمد مسعود صحبت میکنین و از آدرس قوم محترم تاجیک میاین به خاطر شهادت شدن مردمی که در ولایت پکتیکا و در سمت مشرقی در اینجا با عملات پاکستان شدن. شما میاین میگن خوب شده، زنده باد زنده باد، میگن خودتان با این گپتان همه تان زیر سوال میبرین. ما پیشتر بسیار دوستانه با زبان خوبی گفتم همیشه. حال ما شخصا خودم پیشتر همین حرف گفتم، هر افغانی باید دیگه په خوب به درستی درک بکنن. طالب هم یعنی پرچم سه رنگ قبول ندارن، خراسانیا و تجزیه طلبان قبول ندارن. مفکوره طالب و مفکوره از اینا بدتر و بدتر هست، یعنی بهتر نیستن. بنابراین مردم افغانستان، ملت افغانستان یک بارم که شده در تاریخ از جناب اسیب زواک، یک جوان قهرمان تحصیل کرده، روشن فکر، مرد بزرگ، کل ما و شما دور از تعصب، دور از تمام چیز، قاطعیت باید با قدرت حمایت بکنیم، پشتیبانی بکنیم که انشالله الرحمن در این نتیجه مجازی ما و شما، جنگ روانی ما و شما به نتیجه بیفتن، به نتیجه برسه. امروز خودتان میبینین کسی میان ایگه ای بحثا را جدی نمیگیرن، ولی در حقیقت این جدی باید بگیرن. افغانیت قبول از رقم تعوین میشن. مان عزیز صدای ما دارین؟ بله بله. ببینید دوستای عزیز، من بالای این موضوع من یک دو روز پیش صحبت داشتم. میخوام به زبان دری هم این موضوع را براتان تشریح بکنم و براتان بگویم. ببینید یکی خوب که ذهنیتی که در سوشال میدیا، در کل که نمی سوشال میدیا ما افغانا وجود داریم، یک ذهنیت جور شده بود یک سال، یک و نیم سال پیش که همه پشتو زبان طالب شدن. ببینین با کدام منطق همین صحبت میشد؟ میفهمید دلیلش چی بود؟ امان عزیز خودت شاهد این صحنه بودین که در سوشال میدیا 5 نفر می آمدن و به قام
من به قوم پشتو زبان توهین میکردن که قوم انتحاری و قوم این و قوم خودت من خب به حیث یک پشتون من که میبینم من این خصلت ها را ندارم. من اصلا طرفدار انتحار نیستم. من بالای درس خواندن، بالای تمدن انسانی من باور دارم. من چرا طرفداری از این یک مردم بکنم؟ حالا چرا بسیاری از پشتونا در این سوشال میدیا به این فکر شدن که ما طرفداری از طالب بکنیم؟ میفهمی چرا؟ 5 نفر در سوشال میدیا می آمدن قوم مرا توهین میکردن به خاطر از اینکه اونها طالب توهین بکنن. توهین خود در کل حتی دشمنم باید توهین نشه. اگر میخوای نقد بکنی هر چیزی که میگی باید طالب بگو، اما تو که وقتی که همه چیز پشتون میگی، من خود دیگه طبیعی است که با فطرت انسانی مرا اجازه میده که من بخیزم من طرفدار طالب شوم، که چون دیگه تو قوم مرا توهین میکنی. من دیگه کسی را ندارم که من نزدیک استاد شوم. تو مرا خودت میگیری و این پروژه طالب سازی والله و بالله یک برنامه بودن که اینها در سوشال میدیا داشتن. دقیقاً ولی پر سوشال میدیا باندې یو ډیر ښه په یو طرح باندې راغلی ول چې وروره ګوله دلته زه راپاڅېږم د هغه خبره کوم پښتنو ته به توهین کو او چې کله پښتون ته توهین وکي نو دوی به طبیعي خبره ده طالب نه به دفاع کوي ځکه متقي پښتون دی، ملا محمد حسن اخوند پښتون دی او نور نو دوی به ورو ټول په همدغه ترتیب باندې چې کېږي د طالبانو دفاع به کوي او دوی به موږ په ټوله نړۍ کې دا ثابته کړو چې د دوی ډیموکرات، د دوی خارج میشته، د دوی په داخل کې دا ټول طالبان دي. خو زه د هغې ورځې نه را په دې خوا امان ورور د دې قصې شاهد دی چې ما هره ورځ لایوونه په دغه خاطر نیول چې زه پرې نږدم چې سبا ته دلته ناست مشال ځان نه طالب درته جوړ کړي، دغلته ناست حاجي سیلاب درته ځان طالب جوړ کړي، یا درته کوم بل پښتون را پاسېږي ځان درته طالب جوړ کړي، ځکه ته ټول پښتون ته توهین کوې او پښتون ته مجبوره کوې چې ته طالب سره ودرېږي. ما د دغې کیسې مخه ونیوله. په همدې خاطر باندې زه تاسو ته وایم هیله مې له تاسو نه دا دی چې قانون مه ټارګټ کوئ. او زه خپل هم دلته خپلو پښتنو ته وایم له تاسو نه مې هیله دا ده چې د 5 لنډغرو دپاره، د 5 خراسانیانو دپاره تاسو د تاجکو شریف قوم ته توهین مه کوئ. د تاجکو په شریف قوم کې 99% روغ خلک دي، افغانان دي، پر دې وطن باندې مین دي، پر دغه جغرافیه کې دوی وینې تویې کړلې. دغلته امان هزاري ورور سره تاسو پوښتنه ځینې وکړئ چې تاسو سره په قطاعاتو کې د منګه تاجک ورونه ول او که نه ول، پښتون و، تاجک و، ازبک و، ټولې خپلې وینې تویې کړلې. خو په دا ډول مه کوئ چې تاسو خدای ناخواسته د 5 لنډغرو دپاره تاسو ټول قام ته توهین وکړئ. دا خو د موږ او د دې پر ځای چې په ګټه باندې تمام سي موږ د قومونو ترمنځ نفاق ته لاره برابرو او ټول به سره جلا کیږو. دا یې حل لاره نه ده. پر دې جغرافیه باندې در این جغرافیا نه تنها تاجک میتونه حکومت بکنه، نه پشتون میتونه، نه هزاره، نه اماق. همه ما یک جا میتونیم به یک نتیجه برسیم بدون ازی. حالا همین طالب در ما برد میگم که 90% همین طالبا که از به زبان پشتو تکلم میکنن، اما ما برد قسم میخورم که فردا این مردمان اینجا نیستن، اینها میرن. اگر فردا شما کسی از ادرس قوم شریف تاجیک میاد با این فکر که ما بگیریم کل افغانستان ما لید بکنیم، هیچ نتیجه نمیده. باز فردا یک دیگه نفر میخزه پیش روی و این قصه همه تو روان میباشه، دا به هیچ کله نختمیگی. سازی دا پروژه مخه باید ونیول سی. مننه. زواک صاحب بکنه غواړم امان ورور. زواک صاحب د ما یو پوښتنه دلته دا شی ده چې زه مخکې د لایب ته راغلی وم، دلته بعضې د خراسان په نامه باندې عیار خراسان په نامه داسې یو د پارسي نیوز په نامه باندې یو بل د پروتن په نامه باندې دوی ته به همدغه خلک ناست دي، هم دوی ته په سلهاوو خلک ناست دي، هم دوی ته د زنده‌باد او مرده‌باد نارې وهي. مجبوره کوي پښتون هزاره همدې ته مجبوره کوي چې دوی سره جبهه ونیسي. موږ وایو لکه تاسې مخکې خبرې وکړلې، زه وایم که چېرته په دې شکل باندې لکه دا دوی څه لګیا دي او دوی کومه برنامه له ځان سره لري، د دوی د برنامې د خنثی کولو لپاره د موږ یو رئیس ورته کفایت کوي. اما موږ وایو چې دې ته پښتانو د پښتون او د هزاره او د ټولو قومونو په تاجکو کې بهترینه خلک شته، موږ ورته احترام لرو، سر سترګو یې منو. اما موضوع دلته دا شی ده چې د دغه لوچکو لنډغرو لپاره
چې دوی راځي او بیا په سلهاو خلک ورته ناست دي او د زنده‌باد او مرده‌باد نارې هم ورته وهي دغه هزاره ورور عزت کوي پښتون بې عزته کوي. موږ وایو چې دغه خلکو د مخه نیولو لپاره څه باید وکړو، دقیقاً حل لارې چیه؟ گردن صاحب آصف خان، ما بسیار ببخشین همینجا لایف قطع میکنم به خاطر از اینکه از جنرال صاحب سمی سادات فکر کنم در لایف ثاقب صاحب آمده، اگر اونجا بریم خیلی خوب میشه. یک گپ قبل از اینکه لایف قطع کنیم یک گپ بگم دوستا و وطندارا خوب بشنوین. خدا بالای سر شاید است با این کلمه، با این مفکوره ای که آصف خان زواک است، با این مردانگی که همین رقم مردانه صحبت میکنند خوب ببینن. آصف خان زواک مانع قوم خود میشه، مانع دوستا و وطندارای احساساتی میشن که به خاطر 4 دانه لندغر و لوچک توهین به قوم محترم تاجیک نکنید. ولی اونها که هستن تحریک میکنن که افغان انتحاری است. افغان هیچ فرق نداره، افغان کلش انتحاری است، افغان کلش طالب هستن. اونها حالا فکرتان بود امان عزیز اونم خانمی که آمد میگه من خوشبختانه زبان پشتو را یاد ندارم. ببین وقتی که یاد نداری خوب است که یاد نداری، بٹ چرا میگی که خوشبختانه؟ یعنی زبان ما خدا نخواسته بد هسته، در زبان ما چی است، چی مشکل است، ویروس داریم چیست؟ بٹ این قدر میبینین یکی خو که الحمدلله ما مسلمان هستیم. در پیغمبر اسلام حدیث دی وای چې هر هغه څوک تعصب کوي، که هغه د ژبې دی، که د قام دی، که د سیرې دی، که د رنګ دی، که د سمت دی، هغه زما امتی نه دی. نو که حداقل ځانونه مسلمانان ګڼئ د دغې په خاطر باندې تعصب مه کوئ. ژبه د افهام او د تفهیم یوه وسیله ده. خدای ته وګورئ د ژبې نه ولې تاسو دومره غټ شی جوړ کړی ده. که ما دا لوچکان دي په اسلام نه خبر زواک سره په اردو کې را سره وغږېږه، په انګلیسي کې را سره وغږېږه، په بله ژبه را سره وغږېږه. ژبه یوازې د افهام او د تفهیم وسیله ده. دغې مخکې سحر میرمن یوه خبره وکړله، د احمدشاه بابا په دربار کې ژبه دری وه. د احمدشاه بابا د شیرونو ټولګې تاسو وګورئ هغه په دري ژبه باندې ده، په پښتو کې شته، په دري کې شته. ګورئ دا شیان موږ ته کله هم مطرح نه و، نه به مطرحي. هیله مې دا ده چې دغه کیسونه باید لاس واخلئ. زواک صاحب وایي جنرال صاحب راغلی دا لایف ده. تمه ده، مننه امان عزیز. یک جهان سپاس از دوستایی که اینجا تشکر. التزی زواک صاحب زه ګورم که چیرته هلته لایف کې موضوع داسې چې زه ورسمه خبرې وکړم او که موضوع داسې چې زه باید ونه غږېږم نو لاندې به کښېنم غوږ به ورته ونیسم. نه ضرور ده زواک صاحب چې هلته باید واوسي. سلامونه نیکې هیلې. زواک صاحب تاسو ته مني بلنه هلته درکوي او تاسو هلته ډېر مهمه مستې اړینه مستې. زه یو خبره دلته کوم امان هزاره، تا قوم پرستي او سم پرستي خو به نور باید په ژوند کې موږ تاسو ونه کوو، باید دغه ادرس د خلکو وشي. او بل یو خبره وکړم چې زواک چې ده اوس زواک د زواک یو نه د زواک یو مکتب خلاص کړ. زواک خلکو ته وښودله چې وطن دوستي، ملت دوستي، قوم پرستي، وطن دوستي دا څنګه کېږي. قوم پرستي یعنې په دې معنی چې موږ تاسو ټول قومونه سره یو اوسو، د افغانستان له خطره ولاړ اوسو. زواک چې دا اوس داسې ځواکونه دونه شنه کړه، دونه یو کړه، دونه مفکوره یې تغیره کړه د خلکو. زواک پخپله یو قدرت ته وایي، یو نیرو ته وایي، د خلکو جوړښت ته وایي چې یو پاور ولري. زواک اوس دغه شوی ده. اوس زواک موږ ته څوک ته نه وایي. زواک چې ده موږ باندې چې ګران ده، خو یوه خبره ده ټول خلک دا موږ ته وایي چې داسې ده. زواک چې ده د تا آواز ده، د ما آواز ده، د تاجک ده، د ازبک ده، د هزاره ده، میلیارد ځښتونو ته ولاړ ده. زواک چې ده اوس زواک یعنی یو پاور، یو قدرت ملت ورسره ده او موږ به تر اخر سلګۍ ورسره ولاړ اوسو. مننه حاجي صاحب مننه. سلامت بید. زواک صاحب همین آقای قماندانای زمیر خان مهربانی. سلام، امیدوار هستم جور و صحتمند باشید. گلم لایف ما شما تخمینا 1600 نفر میبینه. بازم در لایف دیگه که میره پیش رای خوبی باعث افتخار ما است مانند خود دوری یک جوان ملی را در لایف امانی هزاره داخل صحبت میشیم. در بعدی ها اگر زندگی بود زواک سے تبادل نظر میکنیم. بسیار گمینه است امان خان بانی توم برکت که همچنگ لایف های ملی میمانی. زمیر هستم یکی از سربازان افغانستان، امروز هم سرباز افغانستان هستم، افغان هستم دیگه. تصمیم برای خودت از رفتنی هستی؟ قربانتان. من خوش هستم. من افتخار دارم که همراه خودتان هم صحبت از خودتان دیدیم. انشالله بخیر در برنامه های بعدی میشینیم و صحبت میکنیم انشالله. انشالله. زواک صاحب ډیره مننه. شر اغلاس قربان سم.
انشاءالله درس. موفق بفرمایید. بشید. تشکر. قربان شما. سلام علیکم. زمیر خان تشکر از شما هم دوستایی که آمدین. تشکر.